خدا رهبری ستاسو کولی شم خدا رهبری ستاسو کولی شم خپله قافله خپله لوټلی شم خدا رهبری ستاسو کولی شم خپله قافله خپله لوټلی شم او شعر دی چې کله شم یوسف کله کابیل شم کله شم یوسف کله کابیل شم رور مې وجني زه هم رور وجلی شم او وخته زه څه کاڼې خو د سیند نه یم وخته زه څه کاڼې خو د سیند نه یم داسې چې په شور او شر کې غلی شم او شعر دی چې خیر دی که یې نه اوري تور غوږي دي خیر دی که یې نه اوري تور غوږي دي لا خو سپینې سپینې زه ویلی شم او سر ته مې نشه د خدای وخته سر ته مې نشه د خدای وخته اوس د زورور په سر ختلی شم سر ته مې نشه د خدای وخته اوس د زورور په سر ختلی شم او ته کره اورونه د خلیل په لار ته کره اورونه د خلیل په لار زه په خپل مسلک کلک ودرېدلی شم د هجران هور مې د زړه په سر بلیږي د هجران هور مې د زړه په سر بلیږي او ګلابي جوسه مې دم په دم زیړیږي هیڅ پروا مې د مطرب په رباب نشته ماته ستا د محبت رباب غږیږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو مینوالو زیشان احمد زیشان ما د خپل پروګرام ځلانده ستورو سره په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله وئ نن چې د مونږ کوم شخصیت سره مرکه را جوړه شوې ده یقینا چې دا د ادبي دنیا یو پیژندلی شوی نوم دی او په ادبي دنیا کې د دې خدمات لکه د ستورو ځلیږي په بلا اصنافو کې کار کړی دی او ګڼ شمېر کتابونه چاپ دي جناب ډېر محترم حنیف خلیل صاحب ستاسو ډېره مننه کوثر جي مونږ ته هم چې خپل قیمتي وخت راوبخلو ستاسو ډېره مننه زیشان چې تاسو دلته تشریف راوړئ سر جی تاسو بلا کتابونه لیکلي دي بلا اصنافو کې کار کړی دی د هیچا نوم پټ نه غواړو به چې په خپله ژبه را سره ستاسو پېژندګلي وکړو زما نوم حنیف دی کتابونو کلمې نوم زه حنیف خلیل لیکم برنوي کلي کې پیدا شوی یم په 1983 کې برنوي کلي دلته موږ سره نږدې دی خو اوس موږ دانش آباد ته راوتي یو او سبق مې د پرایمري سبق چې دی هغه په ګورنمنټ میډل سکول سپینه وړی کې ویلی دی بیا د 5 نه تر 10 پورې په اسلامیه کالج پېښور کې مې سبق ویلی د اسلامیه کالج پېښور نه مې 14 پاس کړی او بیا دغه شان په پښتو ادبیاتو کې او په اردو ادبیاتو کې ما ماسټر ډیګري اخیستې او د پېښور یونیورسټۍ نه ما پی ایچ ډي کړې ده په ترقي پسند ادب او پښتو شاعري او دا سلسله روانه ده د پښتو د لیکچرر په حیثیت ما 4 کاله په کالجونو کې کار کړی دی او بیا د هغې نه پس ته زه قائداعظم یونیورسټۍ کې پاکستان سټډیز ته راغلی یم په 2004 کې د هغې نه واخله تر اوسه پورې د 14 کالو شو چې په اسلام آباد کې په قائداعظم یونیورسټۍ کې پاکستان سټډیز کې پروفیسر یم او د پاکستان سټډیز ډایرکټر هم یم ډېره ښه ده جي سر ستاسو د ادبي سفر آغاز کله نو زه چې په اسلامیه کالجیټ سکول کې وم نو په 8م کلاس کې ما داسې ګډوډ شعرونه لیکل او د ځان دپاره مې لیکل خوند به یې راکول او چاته به مې ښودل نه داسې نصیحت آموز غوندې په دغه ورځ کې ما دا فلمونه ډېر کتل او داسې لوفرۍ غوندې به مې کولې نو خلکو د کور کې به ماته خلکو یا مور پلار به ویل چې ته سبق ته پام نه کوې نو هغه څیز به زما ذهن کې په هغې مې شعرونه لیکل شروع کړه چې لکه زه په کار ده چې سبق ته پام وکړم بیا چې اسلامیه کالج ته راغلم په فرست ایئر کې 11 کې نو هلته کې زمونږ یو کلیزه مجله وه خیبر په هغې کې زما غزل چاپ شو نو دغه شان باقاعده د چاپ په شکل هم زما د ادب هغه شروع شوه همدغه د 11 په وخت کې په فرست ایئر په وخت کې به ما غزلونه لیکل وحدت اخبار ته به ما لیږل اخبار کې به چاپ کېدل نو ډېرو خلکو ته به تلل ورو ورو هغه زما پېژندګلو د یو شاعر په حیثیت کېدله بیا داسې ادبي جرګو ته محفلونو ته غونډو ته تلل شروع شو هماغه 11 زمانه وه چې په هغې کې ما په دې ادبي جرګو کې د شاعرانو زیات توجه د نثر ته او زده کړې ته او علم ادب تحقیق تنقید دې څیزونو ته مې توجه زیاته لاړه نو ما نثر لیکل شروع کړ
مضمونونه مقالې به چاپ کېدې په رسالو کې مختلفو ځایونو کې او دغه شان چې زه دغه ته ورسېدم اف چې ما پاس کولو یعنې 12 چې ما پاس کولو زما ذهن کې یو آیډیا راغلی وه چې چېرته علمي کار پکار دی نو ما په حمزه بابا د کتاب لیکلو شروع وکړه د 12 نه پس او په هغې باندې تقریبا 2 کاله ولګېدل چې زه 14 مې پاس کولو دغه وخت کې زما کتاب مکمل شو نو دغه زما لومړی کتاب و په اردو کې په حمزه بابا د هغې نوم و بابای غزل په اردو کې او دغه شان د 8م کلاس نه چې ما د شاعرۍ کومه شروع کړې وه نو په 11 کې او بیا تر 14 پورې نثر ته خبره لاړه او دغه شان د ادب دا کیسه چې روانه ده نو تر ننه روانه ډېره ښه ده جي سر تاسو بلا کار کړی دی مختلفو شاعرانو خپل خدمات سره انجام کړي دي تاسو ته په کوم صنف کې کمی ښکاري چې په دې کې د کار وشي زما خیال دی پښتو کې خو شاعري دومره زیاته کېږي چې نوره پرې پابندي لګول پکار دي او نثر کې چې کوم تخلیقي نثر دی هغې کې ضرورت شته د ښه ناول لیکلو ضرورت شته د ښه افسانو ضرورت شته اگر چې افسانې هم ډېرې زیاتې دي خو موږ چې کله د معیار خبره کوو چې عالمي معیار څه دی که نه نو په افسانه کې هم زموږ عالمي معیار نه موږ ډېر وروسته یو د ډېرو اوچتو معیاري افسانو لیکلو ضرورت شته د خاکو د تکلونو د تخلیقي نثر ضرورت موږ ته شته پکار ده چې هغه صنف کې کار وکړو خو د هر څه نه زیات زما خپله رایه دا ده چې په تحقیق او تنقید کې پښتو ډېره وروسته ده د عالمي معیار د ژبو نه نو پکار ده چې موږ په نثر کې هم علمي تحقیق تنقید او دې طرف ته راشو او داسې نوې علمي موضوعات رامخې ته کړو کار وکړو کتابونه ولیکو په تحقیق او تنقید کې ضرورت محسوس کړو سر د شاعر خپل خدمات سره انجام کوي سر په خپلو احساساتو په خپلو الفاظو کې د پښتو ژبې خدمت کوي خو که یو عام وګړی غواړي چې زه د پښتو ژبې خدمت وکړم هغه به په څه ډول کوي عام وګړي سره هم که دا احساس وي چې دا زما ژبه ده دا زما د پېژندګلو یو ذریعه ده خلک ما ته پښتون وایي د پښتون ژبه پښتو وي نو هغه دا کولی شي چې په پښتو کې لوستنه وکړي مطالعه وکړي د پښتو د فاین آرټس یا د فنون لطیفه سره متعلقه څومره څیزونه چې دي هغې ته په دروند نظر وګوري لکه پښتو موسیقي ده دې ته په دروند نظر کتل پکار دي دا پښتو خورۍ پښتو شاعري ده په دروند نظر کتل پکار دي دا پښتو خورۍ پښتو عام کوي نو کوم چې لیکوال نه دي هغې که لیک نشي کولی نو هغې اورېدل خو کولی شي هغې سیس ته عزت او احترام خو ورکولی شي نو که دغه احساس هم چا کې وي چې پښتو زما ژبه ده په ټوله دنیا کې ما ته خلک د پښتو په وجه پښتون وایي نو زه که ګورم نو پښتو به ګورم زه که لولم نو پښتو به لولم زه که لیکم نو پښتو به لیکم پکار ده چې عام خلک د پښتو لیکي زده کړي په دوکانونو باندې چې کوم بورډونه لیکي او دا د شاعر کار نه دی د عام سړي کار دی پښتو کې دی ولیکي په لارو باندې چې کوم نشانات دي هغې سره په پښتو کې دی ولیکي چېرته کوم چې د لیک ضرورت وي نو پښتون د پښتو لیک خو زده کړي که نه که تعلیم یافته نه هم وي نو بیا د په پښتو کې خبرې کول د پښتو کې دا دومره ډېر د انګریزۍ ټکي چې د دې استعمال دی نه کوي هغه هم کولی شي او عام وګړی هم کولی شي چې خو بنیادي خبره دا ده چې دا احساس ورسره وي چې دا زما ژبه ده او چې چېرته هم ضرورت وي زه به د دې ژبې خدمت هم کوم دا به خوروم دا به عام کوم خپل کار به په دې کې کوم د دې لیک به زده کوم په دې کې به خبرې کوم دا هم ډېره غټه خبره سمه ده جي ستاسو خبرې سمې شکرې دي جي نو موضوع طرف ته راځو چې تنقید په حواله را سره خبرې اترې وکړئ تنقید څه ته وایي او تاریخ څه دی پښتو ادب کې څه کردار دی مهرباني وکړئ جي مختصر ګورئ زیشان زه به شروع د دې عام تاثر نه وکړم چې عام د تنقید په هکله دا تاثر دی چې تنقید دې ته وایي چې چا باندې اعتراض وکړي چا کې خامۍ ولټې غلطۍ ولټې دې ته تنقید وایي دا یو غلط فهمي ده دې ته تنقید نه وایي تنقید دې ته وایي چې یو فنپاره یو لیک د هغې اصلي مقام متعین کړي د هغې اصلي حیثیت څه دی نو دغه اصلي حیثیت او مقام د تعین دپاره ضروري ده چې ته د هغه لیک د هغه فنپارې دواړه اړخونه نظر کې وساتې چېرته چې خامۍ دي هغه هم په نظر کې وساتي خو ورسره یو رای یو تبصره یو تجویز وي چې که داسې نه وي نو داسې به ښیي ورسره یو مثبت رد عمل هم پکار دی او بیا په هغه لیک په هغه فنپاره کې چې دی په هغې کې خوبۍ به لړېږي نو هغه خوبۍ هم چې ته مخې ته راولي چې دواړه اړخونه یې مخې ته راشي نو د هغې د معیار تعین به وشي چې د دې اصلي حیثیت دی څه دغه شان د تنقید یوازې په لیک او په ادب کې نه دی دا په ټول ژوند کې دی
یعنی په ټول ژوند کې چې چرته کې ستا په یو تهذیبي ارتقا کې په انساني ارتقا کې په ټولنیز ژوند کې چرته چې خامې دي هغې ته ته ګوته ونیسې چې دا خامې دي نه وي او د دې په ځای دې داسې خوبۍ راشي او چې چرته په ژوند کې خوالی دی هغه مخې ته راوله چې خوالی چې دی دې سره ارتقا جاري وي دا خوالی زیاتول پکار دی یعنی د معاشرې حسن د ادب حسن د ټولنې حسن هغه مخې ته راوستل پکار دی نو لنډه خبره دا ده چې تنقید دې ته وایي چې په ټول ژوند کې په ادب کې په تهذیب په تمدن په ټولنه په دې دواړو څیزونو کې په دې ټولو څیزونو کې د ژوند په هر اړخ کې چې چرته کمی ښکاري د هغې د کمی ختمولو کوشش وشي چرته چې حسن او ښایست ښکاري د هغې د رامخکې کولو کوشش وشي او دغه شان د ژوند یو د معیار د یو تعین پته ولګي ډېره ښه ده چې په پښتو ادب کې د تنقید څه کردار دی د تنقید کردار لکه څنګه چې ما ویل چې په ټول ژوند کې دی نو دغه شان پښتو ادب کې هم دی په ټول ژوند کې هم که تنقید اخوا شي یو مخې ته شي یو اړخ ته شي نو ژوند به په ټپه ودرېږي چرته چې خامې دی به ټول عمر خامې وي چرته چې حسن دی او د هغې ستاینه نه کېږي ښایست دی د هغې ستاینه نه کېږي هغه به ختم شي نو په ټول ژوند کې هم د تنقید کردار ډېر ضروري دی بیا چې کله موږ پښتو ادب ته راځو نو د پښتو ادب ابتدا چې شوې ده دې خو سلونه کلونه وشو که موږ د روحانیانو او خوشحال بابا نه را شروع کړو خبره نو که فرض که په دغه وخت کې د تنقید کردار موږ همالته ودرولی وی تنقید نه وی نو د خوشحال بابا په شاعرۍ کې دا دومره حسن دا دومره موضوعات دا دومره ټولنیز شعور به مخې ته نه و راغلی دغه شان چې روحاني تحریک کم کردار لوبولی دی که تنقید نه وی نو ارتقا به په ځای ولاړه وه وده به په ځای ولاړه وه نو پښتو ادب هم که وده کړې ده نو د تنقیدي شعور په وجه کړې ده او د دنیا هر څیز چې وده کوي نو هله کوي چې تنقیدي شعور موجود وي که تنقید په ټولنه کې نه وي ټولنه به په ځای ولاړه وي صحیح جي د سر د تنقید څه اقسام شته بالکل یو خو د تنقید دوه غټ قسمونه دي چې په ټوله دنیا کې یو ته موږ وایو نظري تنقید او بل ته وایو عملي تنقید دا خو په ټوله دنیا کې نظري تنقید دې ته وایي چې موږ د خپل تنقیدي عمل لپاره یا د ادب یا د افسانې ډرامې ناول شاعرۍ په هغې د تنقید کولو دپاره یا په هغې باندې د تبصرې کولو دپاره موږ څه اصول جوړ کړو څه قاعدې جوړې کړو څه ضوابط جوړ کړو څه بنیادي تصورات پیش کړو دې ته موږ وایو نظري تنقید تصوراتي تنقید ایډیالوژیکل کرټیسزم او کله چې دغه اصول طور طریقې ضوابط زموږ مخې ته پراته وي نو بیا دغه اصولو په رڼا کې موږ یو فنپاره راخلو یو غزل راخلو یو افسانه راخلو یو ډرامه راخلو او بیا عملي طور موږ د هغې جاج اخلو یعنې که موږ ته پته وي چې په یو افسانه کې سسپنس پکار دی په هغې کې کردارنګاري پکار ده په هغې کې یو پیغام پکار دی دا موږ په نظري تنقید کې اصول جوړ کړي نو په عملي تنقید کې به اوس ګورو چې په دې افسانه کې چې کوم زموږ مخې ته ده په دې چې موږ تنقید کوو آیا په دې کې پیغام شته په دې کې سسپنس شته په دې کې هغه اصول شته کوم چې نظري تنقید کې موږ متعین کړي دي نو دا دوه غټې برخې چې دي دا خو په ټوله دنیا کې دي نظري تنقید اصول جوړول عملي تنقید د هغه اصولو په رڼا کې په یو فنپاره باندې تبصره کول په هغې خبره کول په هغې تنقید کول بیا د دې دوه غټو برخو نه علاوه د تنقید مختلف څانګې دي چې هغې ته انګریزۍ کې وایي سکول آف تاټ او موږ ورته وایو تنقیدي مکتبونه یا مکتب فکر نو هغه تنقیدي مکتبونه داسې دي چې کله موږ په ژوند کې په هر یو څیز باندې د تنقیدي عمل نه تېرېږو نو هغه د یو خاص زاویې سره وي خاص زاویې سره داسې چې که موږ په تاریخي تناظر کې د یو فن یا د یو لیک جاج اخلو نو موږ ګورو چې هغه دور کې تقاضې سوې نو دغې ته موږ تاریخي تنقید وایو موږ که په یو تنقید کې د لیکوال داخلي محرکات لټو چې یو لیکوال څه سوچ کوي دغه د سوچ نه پس ته څه قسمه فن تخلیق کېدی شي دغه جذبات څه کېدی شي دغه د شعور او لاشعور سطحه څه ده او دغه په لیک کې د هغه جذبه شعور لاشعور داخلي جهان او شخصیت څومره منعکس کېږي نو دې ته موږ وایو نفسیاتي تنقید ځکه چې دا د انسان د نفس او د داخل سره تعلق لري دغه شان که موږ په ټولنه کې سیاسي سماجي اقدارو ته ګورو نو د هغې خپل سکول آف تاټس دي دغه شان موږ مارکسي تنقید لرو موږ جمالیاتي تنقید لرو یعنې کله چې په یو فنپاره کې خوبۍ او حسن رالټې او ته په هغې بحث کې
هغه جمالیاتي تنقید دی. هغه شان موږ سره د تنقید بلا لوی لوی څانګې دي چې په هغې کې وروستی نوی تنقید چې دی هغې ته موږ ساختیاتي تنقید وایو، مابعد الطبیعتي تنقید ورته وایو. دا ټول چې دا د ابتدا نه را شروع دي او په دې کې چې کوم کلاسیک سکول اف تاټ دي، کوم چې زاړه سکول اف تاټ دي، په هغې کې زیات مشهور چې دی هغې ته موږ وایو تشریعي تنقید. تشریعي د شرع نه، شریعت نه وتی دی، او په انګریزي کې موږ ته جوډیشل کرټیسزم وایو. دغه تشریعي زموږ کلاسیکل سکول اف تاټ دی. دغه شان تکابلي تنقید چې دی دا زموږ کلاسیکل سکول اف تاټ دی. تکابلي تنقید کې موږ دا کوو چې که موږ یو لیک باندې خبره کوو نو موږ د اعلی لیکونو سره تکابل کوو، موږ موازنه کوو چې یاره د اعلی تنقید کې خو دا خوبۍ پکار دي لکه په فلانکي لیک کې چې دي، نو آیا په دې کې شته که نشته؟ نو دغه تکابلي تنقید دی. نو دا د تنقید چې کوم سکول اف تاټس دي دا ډېر اهم دي او د تنقید په یو نه یو اړخ کې هغه زموږ په کار راځي او دا موجود دي. ډېر ښه ده. سر د تنقید فایده څه ده او نقصان یې څه دی؟ نقصان یې هېڅ نشته. نقصان یې هغه وخت کې وي چې د تنقید عمل چې دی د تنقید د آدابو خلاف روان وي. یو لیکوال یا یو ناقد تنقید نګار د تنقید په اصولو نه پوهېږي، د تنقید پس منظر نه نه خبر، د تنقید د اهمیت او ضرورت نه نه خبر او خامخا تنقید کوي، نو بیا تنقید نقصان کوي. ځکه نقصان کوي چې موږ د تنقید د دایرې نه وتي یو، تنقید د اصولو ضوابطو نه یو خبر، نو بیا خو به هر څیز نقصان کوي. داسې خو چې سړی شات هم ډېر وڅکي نو شات ښه شی دی، خو چې ډېر وڅکي نو نقصان کوي. انسان چې بیمار وي دوایي سره ښه کېږي، خو چې دوایي زیات وخوري یا د دوایي په استعمال نه پوهېږي، تا ته د سر درد دوایي پکار او ته د خپو د درد دوایي خوري، نو خامخا به نقصان کوي. نو تنقید هم دغسې څیز دی چې د هغې تنقید کوونکی چې دی هغه تنقید نه خبر نه دی، خو هر ځای کې ګوتې وایي نو بیا به نقصان کوي. باقي نقصان یې نشته. د تنقید فایدې دي. تنقید فایدې دومره ډېرې دي چې ټوله انساني ارتقا، تهذیبي ارتقا، ټولنیز شعور د تنقید په وجه روان دی. ډېره مننه سر، ستاسو بیا هم ډېره مننه کوو چې موږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو او اخر کې به ستاسو کلامونه غواړو. سر کلامونه اکثر زیشان ما ته یاد نه وي، خو زه به کوشش وکړم چې څو شعرونه یاد کړم تاسو ته. زما څو شعرونه داسې دي چې ښه ده رهبري ستاسو کولی شم، ښه ده رهبري ستاسو کولی شم، خپله قافله خپله لوټلی شم. ښه ده رهبري ستاسو کولی شم، خپله قافله خپله لوټلی شم. او شعر دی چې کله شم یوسف کله کابیل شم، کله شم یوسف کله کابیل شم، رور مې وجني زه هم رور وجلی شم. ډېر ښه شعر. او وخته زه څه کاڼی خو د سیند نه یم، وخته زه څه کاڼی خو د سیند نه یم، داسې چې په شور او شر کې غلی شم. او شعر دی چې خیر دی که یې نه اوري تور غوږي دي، خیر دی که یې نه اوري تور غوږي دي، لا خو سپینې سپینې زه ویلی شم. او سر ته مې نشه د خودی وخته، سر ته مې نشه د خودی وخته، اوس د زورور په سر ختلی شم. سر ته مې نشه د خودی وخته، اوس د زورور په سر ختلی شم. او تکره اورونه د خلیل په لار، تکره اورونه د خلیل په لار، زه په خپل مسلک کلک ودرېدلی شم. ډېر ښه. سر که بل درته یادېږي نو ورپسې بل کلام راڅخه؟ یو شعر دوه داسې دي چې مطلب پکې نشته، یو دوه شعرونه دي چې ما نه رڼا د عاجزۍ په بادشاهۍ اخلي، ما نه رڼا د عاجزۍ په بادشاهۍ اخلي، ښه ده چې سوری د هما زما په سر نه راځي. او دا د کم تور د سزاوار یم چې باڼه دې نیغ شول، دا د کم تور د سزاوار یم چې باڼه دې نیغ شول، مړ مې که خیر دی خو یو قتل لښکر نه راځي. دا دوه شعر راته یاد دي. دا د کم تور د سزاوار یم چې باڼه دې نیغ شول، مړ مې که خیر دی خو یو قتل لښکر نه راځي. ډېرې ښکلې خبرې تاسو وکړې سرجي. څه پیغام ورکوئ نوي کول ته؟
پیغام زما دا دی چې ستاسو په دې پوښتنو کې هم شامل وو چې زمونږ د لیکوالو نه علاوه عام ولس پکار ده چې د خپلې ژبې د اهمیت او ضرورت احساس وکړي، پښتو د خپل شناخت د ټولو نه بنیادي حواله وګڼي او دغه شان چې دا کوم زلمي دي دا زلمي پکار ده چې د نورو علومو سره سره د ادب او د شعر او د فن او د پښتو په اهمیت خبر شي. او بیا د سوشل میډیا ته مې یو پیغام دا دی چې ډېر عاجزۍ سره دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ چې د پښتو ژبې ادب او د اقدارو د اخلاقو د راغورځولو دپاره دا میډیا مه استعمالوئ، د پښتو شعر او ادب د معیار اوچتولو دپاره استعمال کړئ او د هر قسمه شاعري مه اپلوډ کوئ، د هر قسمه خبرې مه اپلوډ کوئ. د دې سوشل میډیا هم څه آداب پکار دي، د هغې که پاسداري وشي نو شاید چې پښتو پښتنو دواړو ته فایده وي. ډېره مننه کوم یو جهان مننه حنیف صاحب، تاسو په خپل ډېر مصروفیاتو نه موږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو. ډېره مننه کوم د وصال صاحب هم چې د کیمرې شاته خپل خدمات سره انجام کړي. انشاءالله بیا به راځو د یو نوي مېلمه سره د یو نوي خوږ ژبې شاعر سره، تر هغې پورې د الله په امان.